رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تا الہ العالمین دیر معجزات و کمالات ورکڑی ذکر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. طول مفسرین پدا غزیبان دیلے کی او خصوصا علامہ ابو حیان رحمہ اللہ خبر تفسیر کلی کی چھ البرہان و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک علیہ السلام الہ العالمین ببراہین و قاطعو حجج ساطعو سر دنیا ترالی گلو. یو برہان دا فلاسفو مناطقو پنز دے حقی طرف تنظم و برہان شرعی دا مانا چھ مبارک علیہ السلام تا اللہ دا سی براہین ورکڑیو دا سی معجزات و کمالاتی ورکڑیو دمرا مالامال پا کمالاتو چھ دا حقی مبارک دا ہر کمال نا طول دنیا عجز دا مبارک دا معجزہ و چھ مبارک پزمک باندے ولار دے اس پرمی تے اشارہ کے دو ٹوٹے شو. مبارک دا کمال و معجزہ و کہ دشپیت پر لگا حصہ کی دا مبارک روح مع الجسد دا اسمان المبرزی و دا اللہ دیدار کے جنتون دزی جنتون کے ہاں قسم انعامات گوری دام دا مبارک کمال و دا مبارک دام کمالو چی دا مبارک دا سکلک ازمکا کی دوونی لگی دلی دیو مبارک گوتا و تخوزی حاغونی را روانی گیو دا رسول اللہ مبارک با خدمت کے حضری کمنگ اوتا سے طول جمعواری و مجمع یونی پس انخلو بغیر دا سارینا یا نور سن داونا راکابو دا جڑلو نے پسونو خلق نشریس. لیکن رسول اللہ مبارک کمال دانے چونو تا اشارہ کی لگوتی پا اشارے سرونی دا مبارک خدمت ترز خدا دینم غٹ کمال دا مبارک دانے چھ مبارک دا قرآن کریم پا ذریعی بانی دا مبارک دین و اسلام دا دونو نغٹ دا غرونو نغٹ جبال غٹ خلق ہاگا کبھی خلق راولی دین اسلام تو دا قرآن کریم پا ذریعی بانی اسلام بانی ہم شرف کئی. حضرت رسول اللہ مبارک تا اللہ دیر کمالات ورکڑی قرآن عظیم الشان دمر اثر لری الہ العالمین سفر میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اے محبوب کریم کلاچ دا قرآن کریم تلاوت کی او خلق دا قرآن کریم تلاوت واوری نو تمرا اثر دے تمرا تاثیر دے پا تلاوت دا قرآن عظیم الشان کی چی نبی کریم مبارک دے الہ العالمین فرمائی ترا اعینہم تفید من الدمع مما عرفوا من الحق. اے محبوبی کریمہ تدور آغا خلق چاگئی دستر کنا اخ کے روانی ولی اخ کے روانی ولی جاری مما عرفوا من الحق ردی وجہ نجاری چید قرآن کریم آغا تلاوت واوی اثر ورمان راشی حقی وجہ نجاری چی اغا حق بیجنی امام الانبیاء نبی کریم مبارک سمر عظیم الشان انسان دے. لیکن دا قرآن کریم تلاوت دا مبارک بانے مصر کرے سنگ اثر امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت نقل کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک راوی دا حدیث سے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی چی زراغ لم یو کرتی نبی کریم مبارک تا امام الانبیاء مبارک مسجد نبوی کے تشریف فرما دے ما توئی اقرأ علی القرآن. اے عبداللہ ابن مسعودہ ماتا قرآن تلاوت کا ماتا قرآن آیا. عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی چما نبی کریم مبارک تو ویل اقرأ
तबई तिलावत के इमामुल अंबिया मुबारक जवाब की वर्तवी ए अब्दुल्ला इन्नी अन अस्मअहु मिन गैरी ए अब्दुल्ला इब्न मसऊदा ज़खबलम च कुरान वयम देर खनरा कई लेकिन जबली तिलावत की मावर तो होगी खई दामा तड़ीर ज़्याद खंद और इज्जत रखया हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद से फरमाई चिमा तिलावत शुरू करो सूरह निसा 40 आयतों में तिलावत कर नबी करीम मुबारक सरख कद करे चिकलती आयत करा और सेना फकैफा इदा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा चिकलती आयत करा इलाहुल आलमीन होए जिस हाल पे आगर ज़बानी ए महबूबी करीमा जिसद आनिया उम्मत ने यो गवारा वलम बिया पा आगर ठोडर गवाहान वाली ताज गवा और शाहिद गरज़ोन इमामुल अंबिया मुबारक सरको नमुज़ के रवानी ने अब्दुल्ला इब्न मसऊद से हुई जिमात मुबारक हुई हस्बुक बस्ते नूर तिलावत मकवा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद हुई जिमा जाना मुबारक कवीनल फइदा आइनाहु तसरिफान दो जाना मुबारक दस्तर गुना उफ के रवानी उफ की भाई कुरान हर कलाम दे जदती तिलावत उम्र असर दे च बजाना मुबारक वाली जेड़े असर आम खलक बवले द कुरान करीम द वजने ईमान न रवली रुन नबी करीम मुबारक दा इलाहुल आलमीन दा सी किताब वर कयो बलज़ इलाहुल आलमीन फरमाई इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह यकीनन मुमिनान आग कसाती इज़ा ज़ुकिरल्लाह चिकलत कुरान करीम तिलावत की नहाग मुमिनान कम खलक की वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना जिस्मने देर ज़्याद रोब तराशी यख्तान वरबानी उदरीगी हालत के फियत बदलशी और दागी ईमान मजबूत शी और जाती नबाद चिकल कुरान वावरी नुसरम वाला बांदी पर सो तवक्कुल कई सिर्फ द अल्लाह पाने तवक्कुल कई हर यो शक्ति जे राजी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तरफ तमुराजा अल इसाबा फी तमीज सहाबा द हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि यो किताब दे है कि 12,000 सहाबा किराम वाक़यात हालात नकल करी यो रिवायत राखली चिदा रिवायत खारिजा बिन अस्वद रज़ियल्लाहु हजरती रसूलुल्लाह मुबारक यो सहाबी दे उसैद इब्न हुसैन चिदा मिशकात जिल निसानी बाबुल करामात की मदार रिवायत जिक्र दे द मुबारक ब करामातों की द कुरान करीम तिलावत की दुमरा अजर दे दुमरा तासीर दे जे महबूब फरमाई द आसमान न फरिश्ते राजी ओ बजमका कारी द कुरान तिलावत औरी औ बल रिवायत की दास राजी चे फरिश्ते राजी ओ द कारी द कुरान खुली बांदे फलक दियो द कुम खुशबुई चे कारी न राजी द फरिश्ते जान दरा करे हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक मुताल्लिक़ मिशकात के संग हदीस रुनो हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक दाद नबी करीम मुबारक यो जलीलुल कदर सहाबी करीम ने हक मुबारक वाई जियो ज़िक्र की दस पे नासिल द कुरान करीम तिलावत को लगी आयो चिकोरम बाहर सील के में अस्कड़ ले यो तरफ की वड़ू के बच्चे में आराम कई हुई दले लगी आयम दो कुरानी करीम तिलावत को अच्छे उम्मी कतल बाहर बदल सुल की अस्ते अस्ते चुपुन वाले रागे चुपुन वही वही मादा औरात द कुरान मा सरू बन निकल जास वही अस्ते में उकतल नो अस्बिया उदरी बिया में शुरू वाचोलन बिया अस्पचो पुनराग हजरत हुसैन इब्न हुसैन से फरमाई चिबिया में कला कुरान करीम तिलावत शुरू कर
نو ګورم اسمي په ټوپونو باندې راغلی زړه کې مې یره راغله اے اوسیدا چې ته خو لګیایي د قرآن کریم تلاوت کې او بهر دا اسم په ټوپونو باندې راغلی حسنه چې زوی ته دې تکلیف ورسیا حضرت حسین ابن حزیر فرمایي چې ما تا اوراق بنګل بهر راغله چې ومې لیدل زما د کمرې د درشله نوراني مخلوق روان دی اسمان په طرف باندې ګورم حتی تر دې چې اسمان کې غائب شول سحر ټیم دی راغی نبی کریم مبارک تا محبوب الاسراف ته قصه کیا اے محبوبہ د قرآن کریم تلاوت کو زما درشن نورانی مخلوق روانو حتی تردی چھ اسمان کے غائب شو نبی کریم مبارک جواب ورکی تلک الملائکتو دنت لصوتکا اے حسیدہ تات اسمان طرفنا ملائک راگلیو اوستا تلاوت دا قرآن کریم اوریدا کتا چیر دا تلاوت دا قرآن کریم نوے بس کرے سحر په ټولو کلیوالو د دغه فرشتو دیدار کړی وی ټولو خلکو ولیدلی نو ما عرض کوم چې قرآن کریم هغه کتاب د دې تلاوت کې دومره اثر دی چې اثر په امام الانبیاء مبارک راځي دومره اثر دی تلاوت د اسمان نه فرشتګان ځمکې له راځي دومره اثر دی چې غرونو خوشحال کوي خلق په اسلام باندې مشرف کیږي اسلام ترازی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک حاکم مستدرک کی ذکر کئی چې دا مبارک ایمان راوړې مفسره واقعه د تاسو به اوریدلی چې دا خپل باندې الفاظ وایي چې فرق بیننا وبین محمد صلی الله علیه وسلم السیف اراده کړی و چې زما او د رسول الله مبارک مابین کې فرق چراولي او دا ختميږي او پاک سوچ دین زمو کفر والا یادې چې پاتې کیږي فرق صرف په زوره برازي زمدانو قتل کوم دې اراده را روان دي انو چې پلاره کې ورسره او خیملو شو نعیم یا نعیم هغه چې کوم دی ورته وي چرته زیاده ورته وي زمدا رسول الله مبارک قتل کوم د قریش ټول دیني خراب کړ نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا اغوی وی چې تا هغه پسې ورځې ستا ورور او ستا خور هم ایمان راوړی دا ډېر غصې نه راځي خپل ورور کرا خور کرا اوخي کرا مفصله واقعه ده الى اخره چې هغه یو څه آیاتونه د سوره مریم اوري د هغې نه بعد د زړه دومره نرمېږي چې رسول الله مبارک ته راځي او په مبارک باندې ایمان راوړي طبقات کی یو بل روایت ذکر دے رسول اللہ علیہ السلام مبارک د مکی معظمی زندگی و اوائلو د بعثت اعلان چې مبارک کړو نو دا کافرو بخپل مابین کې دا خبرې کولې وای چې دا پیغمبر علیہ السلام چې دا کوم تلاوت کوي او دا کوم کلام وای دا د خدای کلام نه په کور کې د ځان جوړي او ډیر دروغ رسول الله مبارک پسې جوړ کړي یو صحابی دے حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ دا د خپل قبیلی یو لوی مشر یو لوی سالار دا وایي چې زه عمرې ته دې ورځو کې راغلم وایي دومره راته چا ویلي چې په مکه کې یو کس د نبوت اعلان کړی خو مخامخ مې وایي رسول الله مبارک نه ولیدلی ورنو حضرت طفیل بن عمر وایي چې را روان یم د عمرې په نیت باندې مکہ کی نور کافر خبر دی یرجی طفیل را روان دے عمری تا او کچیر تدگی طفیل دا جانان مبارک کلام واورید قرآن کریم واورید نو لارک پر ایمان راوڑی نور کافر سایہ پیدا شوی